حق پرست خپرندویه اداره د شهادت پر مهال د شهید سید قطب رحمه الله دریځ. د محاکمې پر مهال ورته یو نظامي صاحب منصب راغی او پوښتنه یې ترې وکړه چې استاد د شهید کلمه څه معنا لري؟ ورته یې وویل چې شهید د ګواه معنا ورکوي، په دې مفهوم چې نوموړی د دې ګواهي ورکوي چې د الله تعالی دین ورته له هر څه قیمتي او ارزښتناک دی. له محکمې څخه وروسته یې یو ملګري ملامت کړ او ورته یې وویل ولې دې دومره په صراحت سره په محکمه کې وینا وکړه؟ کیدای شي ستا د مرګ سبب وګرځي. شهید رحمه الله ورته وویل په عقیدوي مسایلو کې توریه جواز نه لري، او بل دا چې یو قاید او رهبر ته نه ښایي په رخصتونو عمل وکړي. بیا جمال عبدالناصر په نوموړي د اعدام حکم صادر کړ. کله چې شهید د اعدام پریکړه واورېده ویې ویل الحمدلله، په رښتیا چې ما د شهادت لپاره 15 کاله هلې ځلې وکړې تر څو دې لوړ مقام ته ورسېږم. استخباراتو زیات کوښښونه وکړل چې نوموړی له خپل تصمیم څخه واړوي، خو نوموړی لکه د لوی غره په شان په خپل دریځ ثابت پاتې شو. بیا یې غوښتنه ترې وکړه چې له خپل کار نه لاس واخلي نو له زندان څخه به آزاد شي. شهید رحمه الله په ځواب کې ورته وویل آیا زما په شان خلک د الله تعالی په لار کې له کار کول نه لاس اخلي؟ بیا ترې وغوښتل شول چې څه داسې څه ولیکي چې له عبدالناصر نه د ترحم او مهربانۍ غوښتنه پکې شوې وي. شهید رحمه الله وویل د شهادت هغه ګوته چې په ورځ کې 15 ځله د الله تعالی د وحدانیت او یووالي ګواهي ورکوي نشي کولی داسې څه ولیکي چې د ظالم حکومت تایید او تصدیق وي. ولې د ترحم او مهربانۍ غوښتنه وکړم؟ که چیرته زه په حقه بندي شوی یم نو د حق حکم ته غاړه ږدم، او که چیرې په ناحقه بندي وم نو نه غواړم چې له باطل نه د ترحم غوښتنه وکړم. مخکې له دې چې په دار باندې په شهادت ورسیږي نظامي صاحب منصب ورته راغی او غوښتنه یې ترې وکړه چې جمال عبدالناصر او میډیا ته یو څه ولیکي تر څو د خلاصون سبب یې وګرځي، او غوښتنه یې دا وه چې ولیکي په غلطه وم او له خپل کار نه بښنه او معذرت غواړم. شهید رحمه الله په مسکا شو او په ډیره ارامه لهجه یې وویل خپل کار مو وکړئ، نه غواړم چې دغه فاني دنیا په داسې دروغو ترلاسه کړم چې اغیز به یې تل پاتې وي. نظامي صاحب منصب ورته وویل نو مرګ ته تیار شه. شهید رحمه الله ورته وویل د الله په لاره کې مرګ او شهادت ته هرکلی وایم، څه چې غواړئ ویې کړئ. د سهار له لمانځه وروسته یې د فی ظلال د تفسیر لیکونکی شهید د دار او اعدام رسۍ ته بوت تر څو یې په شهادت ورسوي. په دې وخت کې ورته د ازهر پوهنتون یو شیخ راغی او د شهادت د کلمې تلقین یې ورته وکړ او غوښتنه یې ترې وکړه چې ورسره د شهادت کلمه تکرار کړي. نو شهید یې خبره پرېکړه ورته وویل ای مسکینه، زه د دې کلمې په خاطر مرګ ته بیول کېږم او ته په دې کلمه خپله ډوډۍ لاسته راوړې. بیا په مسکا شو او د شهادت کلمه یې زمزمه کړه چې ملایکې اسمانونو ته بدرګه کړي. الله تعالی دې پرې رحم وکړي، شهادت یې قبول، د صدیقینو شهدا او صالحینو سره یې حشر کړي. آمین.